بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مو دا بی جز د دې مثال نه و حل کړی. په دې درس کې به کار ورباندې وکړو. ساین 19 پای پر 3 ضرب کوساین 11 پای پر 3. کمې زاویې چې ما تاسو ته ویلې چې دا د مشهورې زاویې دي او د دوو زاویو د جمع او تفاضل په بڼه یې ولیکئ. داسې چې یوه یې 10 15 40 شپېته راسي او بله زاویه یې 90 او ثلاثیه 200 یا 360 راسي. د هغه زاویو ډیری داسې زاویې نورې کیدای شي چې موږ ورسره مخ سو چې د هغه زاویو کوټرمینال زاویې. نو که چیرې تاسو داسې یو زاویه ولیدله چې تر 360 یعنې تر یوه بشپړ دوران لویه وه یا د راډیان په حساب تر 2 پای لویه راتله، نو دا کمې زاویې چې موږ تاسې لوستې وي حتما په هغو کې د کم یوه کوټرمینال راځي. او بله مهمه موضوع دا ده چې دې ته هم تاسو توجه وکړئ. که مو زده یي کار ورباندې وکړئ، تمرین وکړئ، ډېر ګټور دی. دغه کمې زاویې چې ما تاسو ته ویل چې دا مشهورې زاویې دي، د دوی د راډیان بڼه هم زده کړئ. د دوی د راډیان بڼه یعنې دفتن راډیان ته خو یې بدلولی سو. هدف مې دا و چې دفتن هم بس په پوه سئ. ښه، موږ چې کمې زاویې ویلې وې په لومړۍ روبه کې کمې زاویې وې؟ لومړۍ روبه دا مشهورې زاویې 10 درجې، 45 درجې او 60 درجې. چې د دې د راډیان بڼه خو زموږ تاسې زده ده. دا پای پر 6 کېږي، دا پای پر 4 او دا بلې هم پای پر 3. د بدلولو موضوع خو اسانه ده چې تبدیلي کو د واحداتو بدلون، چې زه هم د فتن مو هم زده یي. دا ښه دی ځکه ډېر ورسره مخامخ کېږو، بیا به مو وخت نه ضایع کېږي. په دوهمه روبه کې 120 درجې وې، 115 درجې او 150 درجې. ګورئ زه تاسو ته په دې برخه کې یوه اسانه طریقه درته ووایم. 120 2 دانې 60 دي، نو 2 دانې پای پر 3 ځکه 60 خو پای پر 3 و نه. دا کولی شئ داسې په اسانۍ ورته وایاست 2 دانې پای پر 3. دا ډېر ښه دی، ګټور دی او دغه تخنیک چې اوس زه تاسو ته وایم دا ډېر کار درته اسانه کوي. 115 3 دانې 45 دي. 3 دانې 45 جمع کوي 115. نو 45 خو پای پر 4 دی، 3 دانې پای پر 4. وینئ 150 د 45 باندې نه جوړېږي، نو حتما دا د 10 باندې راځي. 5 دانې 10 دي، 10 خو پای پر 6 دی، نو دا 5 دانې 10 یعنې 5 دانې پای پر 6. وینئ. او همداسې یعنې په درېیمه روبه کې موږ تاسې 210 درجې درلودله، 225 درجې مو درلودله او 240 درجې. 210 اووه دانې 10 دي، نو اووه دانې پای پر 6. 225 5 دانې 45 دي، 3 دانې 45 115 راتله، 2 45 چې 90 کېږي هغه هم ورسره جمع کوي، نو دا 5 دانې 45 پای پر 4 5 دانې. او 204 4 شپېته 240، نو 240 چې دی دا د 4 دانې 60 دي، نو 4 پای پر 3. وینئ دا همداسې په اسانۍ سره جوړ کړه. همداسې یعنې په څلورمه روبه کې موږ تاسې 300 درجې لرو او 315 درجې لرو او 310 درجې. 300 درجې 5 دانې 60، 5 دانې 60 300 راځي، نو 60 خو پای پر 3 و، دا یې 5 دانې 60. 315 اووه دانې 45 کېږي، اووه دانې 5 دانې 225، 90 نور ورسره جمع کوي 315، نو اووه پای پر 4. ګورئ دا اسانه تخنیک دی. او 310 خو 11 دانې 10 کېږي، نو 11 پای پر 6. دا ډېر ښه دی چې په دې شکل مو زده کړي. ښه، اوس راځم هغه کم مثال چې موږ تاسې مخکې درلودی چې هغه و ساین 19 پای پر 3 او ضرب کوساین 11 پای پر 3. 11 پای پر 3. 19 که تاسو دا 19 اتلس هم فرض کړئ، اتلس تقسیم پر 3 6 پای، یعنې معنا دا تر یو دوران لویه زاویه ده، دا هم تر یو دوران لویه. نو اول به موږ تاسې د دوی لومړنۍ جهت لرونکې زاویې پیدا کړو. معمولا د راډیان په شکل باندې بیا خلک تقسیم نه کوي، ورخطا یې وایي داسې څه رقم تقسیمولی سم. تاسې ساده خپل
تقسیم ترسره کوي. ما ټول لومړنۍ جهت لرونکې زاویه که پیدا کوئ که په راډیان وي په اولي درسو کې مو ویلي وه تقسیم پر 2 پای کوي. همدغه شکل هم تقسیم پر 2 پای کې مشکل نه دی. اوس دلته څو انتخاب کو دغه ځای کې دا که 18 فرض کوي 18 پر 3 شپږ دا تر 6 پای یو څه لوی دی نو زه 3 انتخابوم 3 ضرب 2 پای 6 پای. باقی مانده 4 شی راغلی هغه لومړنۍ جهت لرونکې ده. اوس باقی مانده څنګه پیدا کوو؟ موږ غواړو د 19 پای پر 3 څخه 6 پای منفي کو. دا غیر واجب کوي 3 دلته ضرب کوي 18 پای منفي کوي د 19 پای څخه نو دا درته راځي پای پر 3. یعنې دا مو پیدا کوي پای پر 3. د 19 پای پر 3 لومړنۍ جهت لرونکې زاویه چې شي وه پای پر 3 وه. او اوس راځم دې بل ته 18 پای پر 3 که 15 فرض کوي نو 15 تقسیم پر 3 15 راځي معنا دا تر 15 پای لږ لوی دی نو که زه 3 ونیسم 6 پای راځي 2 به انتخاب کو 2 ضرب 2 پای 4 پای. او اوس خو د دې څخه دا منفي کوو دا دلته جلا منفي کوي 18 پای پر 3 منفي 4 پای دلته ضربیږي 12 پای د دې څه منفي کیږي څو راځي 15 پای پر 3 15 پای پر 3 دا مو پیدا کړ. که چیرې په دې شکل چاته سخت وي دا ژر کیږي ډېر لنډه لاره ده نو تاسو بیا کولی شئ چې اول هره زاویه راواخلئ 19 پای پر 3 دا راواخلئ اول یې درجې ته واړوئ. که چیرې تاسو دا درجې ته بدل کړئ دا 1140 درجې راځي بیا تقسیم په 360 یې کوئ. او همداسې 19 پای پر 3 راواخلئ دا اول درجې ته بدل کړئ دا 1020 درجې راځي بیا تقسیم په 360 کوي تر څو چې لومړنۍ جهت لرونکې زاویې پیدا کړلی شئ. ښه اوس راځم دلته یې لیکمه ساین د 19 پای پر 3 پر ځای پای پر 3 ضرب کوساین د 18 پای پر 3 پر ځای 15 پای پر 3. ساین پای پر 3 یعنې د 80 ساین دا څو دی جذر 3 پر 2 ضرب 15 پای پر 3 کومه زاویه ده معنا 15 دانې 80 300 درجې ده. ګورئ 15 پای پر 3 مو دلته مخکې کار کړی دا 300 درجې ده نو کوساین 300 څو دی منفي 1 پر 2 کوساین 300 منفي 1 پر 2. اوس ما مستقیم ولیکئ بیا وروسته درته پیدا کړم منفي په خپله جذر 3 پر 4 د دې سوال آخري جواب درته راغی. ښه 15 پای پر 3 خو 300 درجې زاویه راځي او د 300 درجې زاویې کوساین څنګه منفي 1 پر 2 رالی مثبت 1 پر 2 راځي منفي نه مثبت ځکه دا څلورمه روبه ده نو آخري جواب مثبت جذر 3 پر 4. ګورئ دلته به یې کار کو کوساین 15 پای پر 3 دا چې ما ویل تاسې دا ژر باید وپېژنئ په ده خاطر چې اوس دا دی بې له دې چې وخت ضایع کړو دا پته نه لیکلی سم 300 درجې. او اوس نو 300 د مشهور زاویو نسبتونه څنګه پیدا کیږي د دوو زاویو د جمع یا تفاضل په بڼه یې ولیکئ. نو ځکه 300 داسې ولیکم 270 درجې جمع 10 درجې صحیح رالی او بالکل مساوي کیږي په دا کومه روبه ده څلورمه نو علامه مثبت 270 یعنې 3 پای پر 2 په 3 پای پر 2 او 270 په دې کې نسبت بدلو نو دا راځي کوساین به بدل کو ساین ته ساین 10 درجې ساین 10 هم څو دی 1 پر 2 مخکې مستقیم قیمت ونیوئ دا دی اوس دلته مو محاسبه کوي. ښه بل موضوع چې د زموږ تاسې د درس د 2 الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه یعنې که چیرې د یوې داسې یعنې ورته ویلی سو د یوې زاویې مثلثاتي نسبتونه د هغه نیمایي زاویې له جنسه متوجه سولئ د 2 الفا نسبت د الفا له جنسه څه معنا لري د 2 الفا نسبت د الفا له جنسه یعنې د 2 الفا ساین د 2 الفا کوساین د 2 الفا تانجانت یو طرف ته دا ولرو بل طرف ته د الفا نسبتونه هر نسبت چې راځي ټول باید د الفا زاویې وي. دا فورمولونه درته وایم چې دا ډېر زیات اسانه کار دی. تاسو توجه وکړئ اول زه ساین درته وایم ساین 2 الفا دا ډېر زیات مهم فورمولونه دي په مثلثاتو کې. ساین 2 الفا ډېر اسانه پیدا کولی یم سو تاسو کولی شئ 2 الفا داسې یعنې ولیکئ الفا جمع الفا او زه د چې شکل یې ونیوئ د ا جمع بي د ا جمع بي په حساب دې ته به انکشاف ورکو دې ته چې انکشاف ورکو چې شي راتلی د اولي زاویې ساین چې هغه الفا ده د دومې زاویې
ساین چې هغه هم الفا ده، بیا جمع د اولی زاویې کوساین هغه الفا ده، د دومي زاویې ساین چې هغه هم الفا ده. نو دا مساوي کیږي ساین الفا ضرب کوساین الفا. په ضرب کې تبدیلی قانون سته، نو دا هم ساین الفا کوساین الفا دی چې دواړه سره جمع کوي 2 دانې ساین الفا کوساین الفا. یعنی بالاخره دا اړیکه مو ترلاسه کړه. ساین 2 الفا مساوي په چی شي راځي؟ ساین 2 الفا کیږي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. دا اړیکه په یاد ولرئ. دا وګورئ د 2 الفا ساین د الفا د نسبتونه جنسه. د مساواتو چپ طرف ته د 2 الفا ساین دی، ښی طرف ته د الفا نسبتونه دي ساین او کوساین. بل اړیکه کوساین. کوساین 2 الفا دا به ما اول داسې نیولیکئ کوساین الفا جمع الفا. او اوس چې بیا انکشاف ورته ورکئ اول کوساینونه راتله کوساین الفا کوساین الفا علامه منفي، بیا ساینونه راځي ساین الفا ضرب ساین الفا. په نتیجه کې کوساین 2 الفا مساوي په 2 درته راغی. کوساین الفا او کوساین الفا کوساین مربع الفا او منفي ساین مربع الفا. کوساین 2 الفا د الفا له جنسه. بیا دا 2 شکلونه نور هم ورته جوړېدای شي. 2 شکلونه څنګه؟ مثال زه کوساین 2 الفا که داسې ولیکم، د دغه کوساین مربع پر ځای ولیکم 1 منفي ساین مربع الفا او منفي ساین مربع الفا. په نتیجه کې کوساین 2 الفا دا مساوي راځي په 1 منفي 2 ساین مربع الفا. یعنی کوساین 2 الفا په 3 طریقو لیکای سو. کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا، 1 منفي 2 ساین مربع الفا خالص د ساین له جنسه، او درېیمې بیا وګورئ کوساین 2 الفا مساوي دی په دا کوساین مربع پرېږدم دا کوساین مربع الفا په خپله منفي د دې قیمت لیکمه 1 منفي کوساین مربع الفا مساوي دی منفي په دې قوس کې ور ضرب کړئ کوساین مربع الفا منفي 1 مثبت کوساین مربع الفا. نو په نتیجه کې چې شي لاسته راغلی کوساین 2 الفا مساوي کیږي په 2 کوساین مربع الفا منفي 1. کوساین په 3 طریقو لیکای سو. کوساین مربع منفي ساین مربع، 1 منفي 2 ساین مربع خالص د ساین له جنسه، 2 کوساین مربع منفي 1 خالص د کوساین له جنسه. او تانجانت یې تانجانت 2 الفا به هم داسې پیدا کو. تانجانت 2 الفا دا به اول داسې ولیکم تانجانت الفا جمع الفا، الفا جمع الفا بیرته 2 الفا درکوي. ښه داسې چې مو ولیکئ دا اوس څنګه شکل یې نیولی؟ د تانجانت ای جمع بي شکل. ای جمع بي مو څنګه انکشاف ورته ورکوئ؟ داسې راتلی تانجانت ای جمع تانجانت بي پر 1 منفي تانجانت ای ضرب تانجانت بي. دا فورمول اوس دې دغه رقم شکل اختیار کړی. نو په نتیجه کې تانجانت 2 الفا مساوي کیږي په تانجانت الفا جمع تانجانت الفا، یعنی اوس د ای پر ځای الفا ده، د بي پر ځای هم الفا ده، پر 1 منفي تانجانت الفا ضرب تانجانت الفا. په نتیجه کې تانجانت 2 الفا مساوي په 2 رالی تانجانت جمع تانجانت 2 تانجانت الفا پر 1 منفي تانجانت 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 مربع الفا. دا د دې قیمت. ښه اوس نو زه تاسو ته په خلاصه توګه باندې ولیکم چې یو مو د ساین 2 الفا قیمت پیدا کړئ چې دا یوازې یوه اړیکه لري او هغه هم چې شي دی 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. یو مو د تانجانت قیمت پیدا کړئ چې تانجانت 2 الفا دا مساوي دی په 2 تانجانت الفا پر 1 منفي تانجانت مربع الفا، یوازې دا یوه اړیکه لري. او بل مو کوساین پیدا کړئ چې کوساین 2 الفا بیا په 3 شکله لیکای سو. کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا. کوساین 2 الفا مساوي کیږي په 1 منفي 2 ساین مربع الفا، او کوساین 2 الفا مساوي کیږي په 2 کوساین مربع الفا منفي 1. دا فورمولونه باید ټول حفظ کړي. ما کار درته وکړی چې څنګه پیدا کیږي، خو مهمه خبره د دوی په یادو کول دي. او اوس نو د 2 الفا و الفا مطلب ذهني زده کړئ. د 2 الفا و الفا مطلب یعنی که 2 الفا ته زه وایم یوه زاویه
الفا د هغه نیمه ده، یعنی د یو زاویې او د هغه د نیمایي. او که الفا زاویه فرض کو نو 2 الفا 2 چنده ده، نو د زاویو نیمایي یا د زاویو 2 چنده، دا دواړې خبرې یو شی راځي. دا فورمولونه د دې دپاره دي. یوه ډله نور فورمولونه هم لرو. د 3 الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه. د 3 الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه. زه درته لیکم، یوه دانه به یې کار کو، دا نور مې ټول په کتاب کې کار کړي دي. مهمه دا ده چې اړیکه یې تاسې حفظ کړئ. تاسې ګورئ لومړی شمېره زه به ساین 3 الفا درته کار کړم. ساین 3 الفا، ساین 3 الفا. اول فورمول درته لیکم، 3 ساین الفا منفي 4 ساین مکعب الفا. دا بیا د یو 3 چنده زاویې و زاویې قیمت. ګورئ د 3 الفا ساین د الفا د نسبتو له جنسه. دا څنګه لاسته راغلی ده؟ دا تقریبا د دې ثبوت هغه مخکینۍ طریقې ته ورته دی. ساین 3 الفا کولی شئ ولیکئ ساین 3 الفا ولیکئ 2 الفا جمع الفا په دې شکل. اوس دې ته انکشاف ورکړئ، دا نو د ا جمع بي شکل لري. دې ته که انکشاف ورکړو دا راځي ساین 2 الفا ضرب کوساین الفا او جمع کوساین 2 الفا ضرب ساین الفا مساوي ساین 2 الفا. مخکې مو څنګه زده کړئ؟ ساین 2 الفا 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. د هغه قیمت یې پر ځای ولیکئ 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا او بیا کوساین الفا جمع کوساین د مخالف ساین له جنسه ولیکئ 1 منفي 2 ساین مربع الفا بیا ضرب ساین لري 2 ساین الفا یې په خپله کوساین ضرب کوساین مربع سو او جمع دا ساین په دې قوس کې ور ضرب کړئ 1 ضرب ساین الفا دا ساین الفا او منفي 2 ساین مربع ضرب ساین منفي 2 ساین مکعب الفا. اوس نو کوساین مربع به هم تغییر کړم 2 ساین الفا کوساین مربع پر ځای به ولیکم 1 منفي ساین مربع. هغه بنسټیزه اړیکه چې موږ تاسې ویلې وه دا هغه موضوع ده. ساین الفا منفي 2 ساین مکعب الفا هم په خپله لیکو. دا 2 ساین الفا په دې قوس کې ضرب کړئ 2 ساین الفا ضرب 1 2 ساین الفا 2 ساین الفا ضرب منفي ساین مربع منفي 2 ساین مکعب الفا او جمع دوی دواړه به هم ولیکو 2 ساین الفا منفي 2 ساین مکعب الفا. په نتیجه کې 2 ساین الفا او ساین الفا دا راځي 3 ساین الفا او منفي 2 ساین مکعب و منفي 2 ساین مکعب منفي 4 ساین مکعب الفا. ورې هغه کومه موضوع چې په اول کې درته لیکلې وه دلته هغه مو ترلاسه کړه. ښه ثبوت یې ډېر زیات ضرور هم نه و او بل اسانه دی. د 2 الفا جمع الفا په بڼه یې لیکي انکشاف ورکوي هغه 2 الفا بڼه یې بیا د الفا ته راوړئ چې ټول الفا سي. دا دی جواب ورکوي. د اړیکې حفظول ډېر ضروري دی. دوهم اړیکه یې هم درته لیکمه چې هغه کوساین دی. کوساین 3 الفا بیا د الفا له جنسه څنګه راځي؟ دا بیا داسې یو شی دی 4 کوساین مکعب الفا منفي 3 کوساین الفا. دا اړیکه هم باید حفظ کړئ، ډېره زیاته مهمه ده. او دریم یې د تانجانټ اړیکه درته لیکم. تانجانټ 3 الفا بیا مساوي په څه شي راځي؟ تانجانټ 3 الفا مساوي کیږي په 3 تانجانټ الفا 3 تانجانټ الفا منفي تانجانټ مکعب الفا او په مخرج کې بیا 1 منفي 3 تانجانټ مربع الفا. دا د 3 الفا او الفا د نسبتونو ترمنځ اړیکې وې. دا به حتمي تاسې دا 3 فورمولونه حفظوئ او د دې ټولو ثبوت هم دغه رقم دی. دا تانجانټ 3 الفا هم زه یو اندازه درته ولیکمه. دا که داسې یعنې ولیکئ تانجانټ 3 الفا ولیکئ 2 الفا جمع الفا 2 الفا جمع الفا بیا دې ته چې انکشاف ورکړئ دا درته راځي تانجانټ 2 الفا جمع تانجانټ الفا پر 1 منفي تانجانټ 2 الفا ضرب تانجانټ الفا. او اوس که د تانجانټ 2 الفا قیمت کښېږدئ دلته و دلته چې شو قیمت یې دا مو مخکې چې وویل 2 تانجانټ الفا پر 1 منفي تانجانټ مربع الفا چې دا کښېږدئ کسر سره ساده کوي بیا دا اړیکه مو
لاسته راځي. تاسې د 2 الفا او الفا نسبتونه او د 3 الفا او الفا د نسبتونو ترمنځ اړیکې حتمي په یادو کړئ. بیا په راتلونکي درس کې د دې اړوند مثالونه او ځینې مهمې مثلثاتي افادې بیا ساده کوو.